امنیت شورا افغانستان کې د نجونو تر شپږم پورته ټولګیو بندېدو په اړه غونډه کوي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولي وایي امنیت شورا په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو بندېدو په اړه غونډه کوي. د ناروې استازولي نن جمعه مارچ 15 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ټاکل شوې دغه غونډه نن ترسره شي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل په ګډون ټولو سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پرانیستل شو، خو تر شپږم پورته ټولګیو تر څو ساعتو وروسته بیرته د نجونو پر مخ بند شول. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د کابل ښار په اماني لیسه کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت د مشرتابه د لارښوونې په اساس ټولو 79 مکاتبو او لیسو ته چې د شپږم صنف څخه پورته دي خبر ورکوو چې خپل درسونه تر امر ثاني پورې بند کړي. هر کله چې په دې اړه له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سمه جامعه طرحه جوړه شوه او طالبان حکومت امر وکړ، بیا به د یادو ښوونځیو مکاتب رسما اطلاع ورکړل شي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.